آیا ډاکټر محمد اشرف غني به بیا کابل ته راشي؟ په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ملګرو، که غواړئ چې د ډاکټر محمد اشرف غني په هکله په هر څه پوه شئ، د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پالیسي مطالعاتو د مرکز مشر اندري سرینکو روسیه په یو وروستۍ بیلګه کې چې سرلیک یې د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غني بیرته لویې لوبې ته راستون شي لیکلي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غني دا مهال په یو لړ پټو سیاسي مشورو بوخت دی. دا ټول د دې لپاره دي چې په سیاسي بازار کې یو ځل بیا د غني غوښتنې مطرح کیږي او دا غوښتنه په ورته وخت کې د څو لوبغاړو لخوا راپورته کیږي. د دې غوښتنې لامل د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي ولسمشر په توګه د اشرف غني د رسمي صلاحیت او مشروعیت ساتل دي. د یادونې وړ ده چې اشرف غني 5 کاله وړاندې په 2019 کال کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو او د ولسمشر په توګه قانوني واکونه د روان کال د 2024 کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي. سره له دې چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل، د اشرف غني له جبري لرې کېدو وروسته له ولسمشرۍ اشرف غني استعفا ورکړه. ډاکټر محمد اشرف غني د طالبانو د امارات برعکس د افغانستان مشروع ولسمشر پاتې شوی او نړۍ په رسمیت پیژني. د روسیې فدراسیون په شمول د یادونو وړ نه دی. په حقیقت کې اشرف غني په اوسني وضعیت کې د افغان سیاستوالو په منځ کې د کورنۍ او بهرنۍ سیاسي مشروعیت یوازینی ګټونکی دی. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.